دا بنن ولا خدای بنن ولا کستمر نمبر مې راغستان موبایل څه ګناه ده چې دا درې ورځ زم نن به لمبومه سبا به لمبومه او توسګار نشوم کله چې نور یو هوا بند شوم بیا ډیر زیاته ګرمي بس الله دې کې رحم وکړي یو جماعت دغلته اوس موږ چې کوم د محلي السلام علیکم څه حال امید کوم چې ټول به روغ جوړ او صحیح سلامت به نن درې ورځ ده چې زه راغلی یم سعودي عرب ته او سره راختلی یم برکت ته د خپل ختمونه مې برابر کړل کارونه هسې نشته دی بس پراته وو الله دې پرې رحم واچوي او دې طرف ته زموږ شیشه لګېدلې ده نو په دې شیشه کې موږ بر راوښلي نو خپل کاروایي چې کومه ده نو هغه موږ نایي باندې چې کوم کار کوو هغه موږ په خپله باندې اکثر کوو باقي دا شیشه ده دا موږ دلته راخېژولې ده دا چې کله د سعودیانو نه کوم مال سیوا شي نو هغه موږ بیا ځان له راوړو او ځان له پې دلته بیا خپله ایرا انحصار کوو د هغه خبره که نه نو دا چې ده ګورئ دا ډېره فولډینګ والا شیشه ده هر طرف ته تاویږي صحیح شوله دا د هغو نه چې کله سیوا شي نو بیا یې موږ راوړو او دلته پې خپلې کاروایانې کوو کله پې خط ساز کړو یا څه کوم چې معمولي ټکه ټکه کار یې که نه هغه په خپله باندې موږ کوو او دا اوس د هغو نه ریجیکټ شوې ده هغو نه سیوا شوې ده نو موږ راوړې ده خو که چې کله بیا زموږ نه سیوا شي نو د هغې حال هم درته ښیم چې کله بیا زموږ نه سیوا شي نو د هغې نه بیا دا شی جوړ شي صحیح ده دا هم شیشه وه دا قرنګي دا ګول شیشه وه دغسې ډېره مزدار او غټه وه خو دا اوس زموږ نه سیوا شوې ده نو چې کله زموږ نه سیوا شي د هغې بیا دا حالي چې هغه بیا د کچرې در غورځولي او د بل مسلمان په کار باندې نه راځي والله چې داسې ګرمي ده سامان هم دننه پروت دی کپړې هم دننه پرتې دي ما لا به وروسته به واخلم چې اول بار ترې فضا ته راوځم چې دا خدایي هوا را باندې ولګي زموږ ټینکۍ بره ده او په دې باندې چې کله نور ولګي دغه ټینکۍ تاسو به په دې باندې کله نور ولګي دا ډېره زیاته ګرمي چې دا وګورئ داسې هوا چلیږي لیکن موسم چې دی ډېر زیات ګرم دی او هوا ډېره مزیداره چلیږي خو لیکن کله چې نور یو هوا بنده شي نو بیا ډېر زیاته ګرمي بس الله دې پرې رحم واچوي یو جماعت دغلته دی اوس موږ چې کوم د محلې خپل جماعت دی نو هغه دا جماعت دی ډېر غټ جماعت دی دې کې ډېر زیات راځي نو دا د مسافرو حال دی الله دې پرې رحم وکړي ماښام مانځه ټیم دی او ملګري ټول مخکې روان دي چې مونځ وکړو ځکه دلته یا خوراک یا مونځ یا لامبل دا درې شیونه چې دي دا ډېر لازمي دي لامبلو نه غیر هم کار نه کېږي خامخا ځکه چې ګرمي او د مونځ په هم کې ځکه چې مسافري ده او مونځ هم نه کوي بیا ډېر زلالت زندګي ده خوراک خو لازمن دی د هغې رش د وجې نه دلته دا ټول روډ جام دی ها تر هغه اخره پورې دا ډېر غټ مارکېټ دی غټه اوږده لار ده او تر دې ځای پورې ګاډي ولاړ دي نو دې طرف ته ډېر زیات رش او بته چې دی مین بازار دی د ریاض یو وخت چې کوم راشي دا بتې ته دا روډ تللی ده صحیح ده دا روډ بتې ته تللی دی او دې ځای باندې ډېر زیات رشي نو اوس دې ټایم کې چې کوم رش چې نو دا به هغه 12 بجو ته ختمېږي ځکه چې دې کې چې کوم رش چې نو هغه ټول په دې ځای باندې راځي دا دی راغلی رانه ورک شوی او اوس راورسېده ښه چېرته تللی وې دا بنن ولا خدای بنن ولا کستمر نمبر مې راغستان او زه ته په دې ځای کې ولاړ یوه ګنټه بس نو شیونه مې نه واخیستلو په هغې باندې خبره ځکه نه لګي زما ابشر جوړه او یو مسیم راخیست او زما موبایل شو د هغه نه پاتې شوی و یمنیان دي او انډیا والا دي او ښایسته رزق ګټي و زموږ پښتانه چې پته نه لګي قسمت کې به دغه لیکلي چې بس ټول عمر دیاړي ده او دیاړي ده او د بل مزدوري ده او دا خلک ښه په اسانۍ سره دا هرې شپې دغه خبره یوه دیاړي هغه ګټي په یوه ګنټه دوه ګنټې کې ماخوستنه پورې کوم چې زموږ پښتانه ټوله ورځ پې باندې لګیایي په هغې کې دا ګټي ماشاءالله الحمدلله چې مونځ وشو او د مانځه نه وروسته اوس ولاړ شو روټۍ به تیارې کړم ښه روټۍ به وکړو زه نه پوهېږم چې د دې ګاډي څه ګناه ده چې دا درېیمه ورځ زه زویم نن به لمبومه سبا به لمبومه او توسګار نه شومه انشاءالله دا په ښه اراده مې د سبا به د خیره سره دا ګاډی زه خامخا لمبوم
ان شاء الله مخه پکېږه صحیح ده بس نن شپه ناکام وکړه او سبا به ان شاء الله چې تازه لمبو مو یا خوم باندې ټیک شو هی 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 هغې بس شپه را روانه ده مسافري ده بس راوځو بار ته کله ناکله داسې وګرځو راوګرځو خو دا زمونږ دیره ده بس به ورشو خپلې دیرې ته خټکې دا یو خو ډېر کمزوری نه دی دا یو لږ خراب شوی ډېر یخ تلاجه کې دا یو صحیح دی ماشاءالله ډېر ښایسته بوی کوي خبرې نو دا وه د نن ورځې ویډیو چېرته چې ښاد آباد او خوشحاله اوسئ ما هم خپل دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان